السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې تاسو به ټول ښه او جوړ به یاست. ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو در وښیم چې په فیسبوک کې پوک څه شی ده، پوک څنګه کار کوي، د پوک څه فایده ده او موږ په فیسبوک کې د یو چا آی ډي څنګه پوک کولی سو. نو ملګرو، تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو د فیسبوک پوک ټول معلومات درکړم او ویډیو تاسو خامخا له خپل ملګرو سره شیر کړئ تر څو هغه هم له دې څخه خبر سي او فایده ځینې واخلي او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو، تر ویډیو شروع کېدو مخته که تاسو ویډیو لایک کړی نه وي نو ویډیو لایک کړئ او که چیرته د اوسه پورې تاسو د موږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په دغه سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ او د موږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه ګنټۍ نښان باندې لازمي کلیک وکړئ تر څو د موږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې اول در ورسیږي. نو ملګرو، ولر به زه تاسو ته په فیسبوک کې د پوک فایدې در وښیم چې د پوک څه فایدې دي. ملګرو، د پوک اوله فایده دا ده کله چې تاسو په فیسبوک کې د خپل ملګري آی ډي پوک کړئ او هغه ستاسو د فیسبوک آی ډي پوک کړي نو بیا ستاسو خپل فیسبوک آی ډي ته یو شی ورکړئ، هغه ستاسو ملګري ته راړوي او کله چې هغه ستاسو ملګری فیسبوک ته یو شی ورکړي هغه بیا ستاسو په آی ډي کې راړوي. نو ملګرو، تاسو به وایئ چې دا خو بغیر پوک هم راړوي. بالکل ملګرو، دا خو بغیر پوک هم راړوي. نو کله چې ملګرو دا ستاسو آی ډي چې ده ستاسو ملګري چې دي هغه زیات سي، یعنې 3000 یا 4000 یا 15000 سي، نو بیا تاسو ته د ډیرو ملګرو شان نه راړوي. یعنې بیا کله ستاسو نږدې ملګری هغه فیسبوک ته یو شی ورکړي هغه تاسو ته نه راړوي ځکه ستاسو ملګري ډیر زیات وي. نو اوس ملګرو، تاسو هغه خپل ملګري مې پوک کړئ نو بیا که هر څونه ستاسو 15000 ملګري وي بیا به هم ستاسو د هغه ملګري تصویران تاسو ته راړوي. یعنې هغه څنګه فیسبوک ته یو شی ورکړي تاسو ته بیا دستي په فیسبوک کې راړوي. د پوک ملګرو اوله فایده خو دا سوله چې بیا به هغه ستاسو د ملګري شان تاسو ته راړوي او د تاسو شان به هغه ملګري ته راوړي. دویمه فایده ملګرو دا ده کله چې تاسو په فیسبوک کې کومنټونه بلاک سي یا لایک مو بلاک سي نو دغه رقم بیا تاسو خپل ملګري ته ووایئ چې هغه ستاسو آی ډي پوک کړي نو بیا ستاسو آی ډي سمیږي. دغه رقم ملګرو بغیر پوک هم سمیږي، هغه د څو ټیم لپاره بلاکیږي خو بیرته سمیږي، لیکن پوک سي نور ملګري ستاسو آی ډي کې نو هغه بیا لیک زر سمیږي. نو ملګرو، دا وی د پوک فایدې. نو اوس راځو زه تاسو درښیم چې تاسو به د یو چا آی ډي څنګه پوک کوئ. دغه رقم ملګرو تاسو به راسئ فیسبوک ته، نو دغه رقم زه هم رالم، ګوره فیسبوک مې خلاص کړئ. دغه رقم ملګرو ګوره کله چې به تاسو مخته د یو چا آی ډي پوکوله نو ګوره دلته ما دغه آی ډي خلاصه کړله نو مخته چې به تاسو د یو چا آی ډي پوکوله دلته 3 ټیک راکړل، په دې به تاسو کلیک وکړل، دلته به د پوک بټن راکړئ. اوس د پوک بټن ملګرو دلته نه راځي، دغه رقم اوس په دا اکاونټ کې 3 ټیک را روان دي، 3 لاین دي ملګرو، په دغه باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ تاسو به لاندې راسئ، لاندې سره لاس ګوره دلته موږ سره یو آپشن ده هیلپ اینڈ سپورټ په نامه، په دغه باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. کله تاسو په دغه باندې کلیک وکړئ بیا دلته موږ سره بل آپشن ده هیلپ سنټر، په دغه هیلپ سنټر باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله تاسو په هیلپ اینډ سنټر باندې کلیک وکړئ بیا موږ سره دغه رقم شکل راځي. نو اوس په دغه سرچ بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ او ملګرو دلته به اوس تاسو کې ولیکئ پوک. ملګرو کله تاسو پوک کې ولیکئ سرچ به کوئ. نو ملګرو کله تاسو پوک کې ولیکئ او سرچ یې کوئ دغه رقم دلته به اوس موږ سره څو نور اپشنان راسي، بیا دغه رقم شکل راځي. نو اوس ګوره په دې کې موږ سره دویم اپشن ده هاو ډو آی پوک سمن آن فیسبوک، په دغه دویم اپشن باندې به ملګرو تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله تاسو په دویم اپشن باندې کلیک وکړئ نو بیا موږ سره دغه رقم شکل راځي. اوس په دې کلیک کړئ د پوکس پیج، په دغه پوکس پیج باندې ملګرو تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو کله تاسو په پوکس پیج باندې کلیک وکړئ نو دغه رقم اوس به موږ سره د پوکس ځای خلاص او له دغه ځای بیا تاسو هر ملګری مو پوک کولی شئ. نو ملګرو تاسو کتلی شئ ګوره موږ سره پوکس خلاص شو. دلته اوس هغه کسان دي کومه کسانو چې زما خپله د فیسبوک آی ډي پوک کړې ده، ګوره دغه هغه ټول کسان دي. نو اوس دلته به تاسو د یو چا آی ډي پوک کوئ څنګه، خالي ملګرو دا سرچ پاور پوینټ پوکس لیکلی دی، په دې به تاسو کلیک وکړئ او دلته به تاسو د هغه ملګري آی ډي نوم ولیکئ. نو ملګرو کله تاسو د هغه نوم ولیکئ نو ګوره د هغه آی ډي به راسي. نو څنګه دلته لیکلی د پوک، په دغه پوک باندې به تاسو کلیک وکړئ، ګوره دغه پوک سلو. دغه رقم ملګرو بیا چې څوک تاسو پوک کړي نو هغه بیا ملګرو دلته راځي. نو لکه مخته دلته راکړئ ګوره هغه بیا دا رقم راځي وایي هدایت خان پوک کړي، یعنې دغه ته پوک کړلی، دغه رقم اوس دلته بیرته پوک بیک و بیا بیرته هغه پوک کړي. نو بیا چې هدایت خان هر شی پوسټ کړي هغه به ما ته راړوي او کله چې زه پوک کړم دغه رقم بیا به د هغه شان هم ما ته راړوي. نو ملګرو دا وی د پوک فایدې. کوم چیرې ملګرو ویډیو خوښ شوي وي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملګرو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې د خدای په امان.